الله الرحمن الرحیم. د خوشحال بابا اشعارو ته چې سړی کینی نو بیا یې زړه نه کېږي چې پاسې تېنه، خو شرط دا دی چې د خوشحال بابا په شعرونو تر څه حده پورې هغه رسي. نو دلته د خوشحال بابا د یو څو اشعارو حواله زه تاسو درکوم. خوشحال بابا هغه وخت کې دا شعرونه لیکلي دي، دا کلامونه لیکلي په کوم وخت کې چې شاه جهان باچا خوشحال بابا د رنګون په جیل کې بند کړی و، او خوشحال بابا د خپل وطن په ارمان و او د خپل وطن په یاد کې ډیر زیات غمجن و او خپل وطن یې یادولو. نو یو څو شعرونه ستاسو په وړاندې دي. خوشحال بابا لیکلي چې که یو ځله مې رسید وشي تر سینده، نور دې مه وینم په تورو سترګو هنده، نه به سترګې د سړي په ما خوږې شي او نه یې ماته په اوبو شي د چا تنده. بیا خوشحال بابا چې کوم دی وایي چې د خوشحال د زړه خوښي نشي بېسرايه، د خوشحال د زړه خوښي نشي بېسرايه او خپل وطن یې په هر چا باندې کشمیر کړ. بیا خوشحال بابا وایي چې که گذر پر خیرآباد وکړې نسیمه او یا د گشت وشي د سرای د سیند پر سیمه، او په وار وار سلام زما ورته عرضه کړه او ورسره زما د لور یا سو تسلیمه. خوشحال بابا مخکې بیا وایي د خپل د سرای نه مطلب دی د اکوړي ځمکه او خیرآباد خو تاسو ته پته ده. او بل خوشحال بابا وایي چې د بڼو اوښکې مې وینې شي ترې ساسي، دا د تن جامه مې نه وي د اغوستو، او دا غزل چې د خوشحال ورشي تر سرایه، ښه یاران به یې نارې وکه په لوستو. خوشحال بابا مخکې وایي چې پکې خواږه یاران دي، پېښور تر هر دیار ښه، او ښه په هند کې چمبا ګل دی، تر دا ګل د وطن خار ښه، او د سرای قدر نور چا نزده، په خوشحال دی تر فرخار ښه. په دې اشعارو کې خوشحال بابا یو دیار یاد کړی، دیار وطنونو ته وایي، ملکونو ته. او په هند کې چمباګل، چمباګل دا چمباګل یو داسې قسم ته ګل دی چې سپین او زیړ رنګ لري او ډېر ښکلی وي. بل سرای قدر، سرای خو اکوړی دی او په خوشحال دی تر فرخار ښه. فرخار په افغانستان کې یو ځای دی چې ډېر زیات ښایست لري او ډېر ښکلی ښایسته دی. خوشحال بابا مخکې وایي چې نور جهان سکر شو باندې، نور جهان سکر شو باندې، سرای دارالقرار دی، او کله به خوشحال دارالقرار لره وردرومي. نور جهان سکر شو باندې، خوشحال بابا وایي چې نور جهان ټول را باندې چې کوم دی هغه را باندې قیامت شو، او دارالقرار چې کوم دی هغه صرف سرای دی، او خوشحال چې کوم دی هغه به کله سرای ته ورځي، اکوړي ته ورځي، د اکوړي ځمکې ته ورځي چې دارالقرار شي، مطلب قرار زړه له ورشي. خوشحال بابا ډېر زیات چې کوم دی اشعار لیکلي دي د خپل وطن په باره کې. کله چې د رنګون په جیل کې ګیر و، نو یو شعر ډېر زیات مشهور هم دی چې خوشحال بابا ویلی چې پښتنې جونې د زلفې باد ته نیسي، چې شمال یې بوی روړي پر تنبور کې. چونکې خوشحال بابا چې په شمال کې قید و، نو دوی ویل چې پښتنې جونې د زلفې باد ته نیسي، هوا ته دې نیسي، چې د شمال هوا یې چې کوم دی زما طرف ته بوی راوړي. نو د خوشحال بابا د خپل وطن سره مینه د دې اشعارو نه ښکاري. او بل خوشحال بابا چونکې سیلګر و، په ډېرو ځایونو باندې خوشحال بابا ګرځېدلی و،
په دې وجه باندې خوشحال بابا ویل که زه د دنیا یو ګوټ کې لاړ شم، ګوټ ته لاړ شم، په یو ګوټ کې وګرځم، خو بیا هم زما زړه چې کوم دی هغه به خپل وطن طرف ته راځي، د خپل وطن مینه چې کوم دی هغه ما ته په یو ځای کې نشي میلاویدی. نو خوشحال بابا ویله چې زما د زړه قرار چې کوم دی هغه سرای دی، زه د سرای نه یم او سرای د ما نه دی. او خوشحال بابا وایي چې که یو سړی څومره هم ګرځي، څومره هم ګرځېدل غواړي، سیلګر وي، نو هغه د زما نه تپوس وکړي چې فلانی ځای ورته زه ووایم چې کوم ځای ښکلی دی. او په دې باندې د خوشحال بابا یو شعر هم دی چې کوم ملک دی له ما پاتې چې مې پل نه دی پرې ایښی، او هر ځای به ورته یاد کړم که څوک شته سیاحت کړونی. نو بل خوشحال بابا د هند نه ونیسه تر کابله پورې، تر کشمیره پورې هر ځای کتلی دی. او خوشحال بابا دا هم وایي چې پورا 1080 کلونه په کابل کې دا غزل مې پر بیاض باندې تحریر کړل. دلته کې خوشحال بابا د افغانستان یو بل ځای هم یاد کړی په یو شعرونو کې مخکې چې ما وویل فرخار. نو کابل کې خوشحال بابا یو غزل لیکلی چې دا اوس ما یو شعر وویل چې پورا 1080 کلونه په کابل کې دا غزل مې پر بیاض باندې تحریر کړل. نو 1080 هجری کې چې کوم دی خوشحال بابا یو غزل په کابل کې هم لیکلی. مطلب مې دا دی چې یو انسان په کم ځای کې خړپوسي وکړي نو پکار دی چې د هغه ځای سره مینه وساتي. او حقیقي پښتون هم هغه دی چې د خپلې خاورې په سر باندې ودرېږي، ننګ پې کوي او په خپلې خاورې باندې دردېږي. نو الله دې وکړي چې مونږ په کوم ځای کې پیدا شو، کوم ځای کې خړپوسي وکړو، نو الله تعالی دې د هغه ځای مینه زمونږ په زړه کې واچوي. او دا خبره به مقصود وګڼم دلته کې چې کوم یو سړی چې په کوم ځای کې پیدا شوي وي، په کومه خاوره پیدا شوي، د هغه ځای سره مینه لري، نو هغه د خوشحال بابا د احساساتو ترجمان دی. او د خوشحال بابا رنګ چې کوم دی په هغه سړي کې رنګ دی. د ټولو خلکو دی الله تعالی د اول د خلکو وطن نصیب کړي، د وطن نه پس د خپل خار دی ورته نصیب کړي، او د خپل خار نه پس چې کوم دی خپل کلی دی الله تعالی هر چاته نصیب کړي. تاسو هم دعا کوئ، زه به هم دعا کوم، او په کمنټس کې هم امین ولیکئ، او پړه کې هم ووایئ چې امین. نو یو سړی دی هم بې ځایه نشي او په خپل وطن مین دی، خپل وطن ته راشي، په خپل خار مین دی، خپل خار ته راشي، په خپل کلي مین دی، خپل کلي ته راشي. او که نشي راتلی الله دې راولي. درنه اجازت غواړم د الله په امان.